السلام علیکم. نننۍ موضوع ده د افغانستان کې د ماینونو ټغر. لیکنه او پلټنه ننګین کارګر کړې ده او وړاندې کوم یې زه صفي الله محمودي. له بده مرغه افغانستان کې لا د روس ماینونه پاک نشو چې د طالب ماینونه د 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې شروع شول. د نوي کالو را په دې خوا د ورځې په اوسط کې 20 کسان په ماین چاودنه کې وژل کېدل چې د کال تر 6,000 وګړو پورې رسېدل. په 2000 میلادي کال کې دا رقم د ورځې 100 کسانو ته واوښت. د ماینونو د اقتصادي ضرر په هکله لاس څېړنې نه دي شوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان تر 2023 میلادي کال د ماینونو څخه پاک شي، خو د 40 کلنې جګړې د ماینونو پاکول اسانه کار نه دی. سره له دې چې د افغانستان د ماین پاکولو اداره په مجهز پرسونل او چټکتیا سره کار کوي، اوس هم د ډېرو تنګلاسیو سره مخامخ ده. دا ستونزې عبارت دي د بودیجې کموالی، د امنیت نشتون او ډېر ناچودېدل شوي مواد چې په بېلابېلو ولایتونو کې موجود دي. دا خطر کیدای شي چې لسیزې نور دوام وکړي. د ماینونو پاکولو ته د امریکا لخوا $640 میلیونه بودیجه ورکړل شوې ده چې تر 2023 پورې افغانستان د ماینونو څخه پاک شي، خو هر کال د بودیجې په پلي کولو کې افغانان وروسته پاتې وي. په افغانستان کې د ماینونو د چاودنې او د کیمیاوي وسلو له امله مرګ ژوبله په سمه توګه احصایه نه لري. یوازینی ځای کې چې دا احصایه اخیستل کېده هغه په 90 کلونو کې د سرې میاشتې یو روغتون و. پس له 2001 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د امریکا د احصایې په اساس د اخیستل شوې ده. دغه ERW AIM IED ټول 2015 راپور شوي مرګ ژوبله د 3 چاودېدونکو ماینونو څخه چې 3 ډوله ماینونه د روسانو د وخت نه هم لا پاتې دي. همدارنګه هغه ماینونه چې امریکا مجاهدینو ته ورکول او د طالبانو لخوا ایښودل شوي ماینونه اوس هم په لویه کچه موجود دي. د 1999 میلادي کال څخه را په دې خوا د افغانستان په سرحدونو کې د روس ماینونه ښخ دي. کله چې سره روسان ووتل نو په 1988 څخه تر 1989 کال کې نړیوال سازمانونه راغلل او د دې ماینونو د پاکولو کار یې پیل کړ چې په نتیجه کې د ماینونو د بندیز نړیوال قانون په 1998 میلادي کال کې رامنځته شو. International Movement to Ban Land Mines Anti-Personnel Man Convention APMBCD بلکې راچاودل شوي وسلې خوشهیي بمونه موجود دي. د افغانستان د دولت د وروستۍ IED په افغانستان کې نه یوازې احصایې په اساس 1282 کیلومتره مربع ساحه په ماینونو پوښل شوې ده، خو د دې ساحو پاکول ځکه لویه ستونزه ده چې دا په بېلابېلو ځایونو کې خپاره دي. د دې ماینونو انساني تلفات د روسانو د وخت نه تر نن پورې د 15,000 کسانو ته رسیږي چې اکثرا نارینه او هلکان دي. د ماینونو څخه پاک افغانستان هغه مهال امکان لري چې دا پروسه په روښانه ډول د یو باثباته دولت ترڅنګ ترسره شي. سوال دا دی چې امریکا څنګه کولی شي دغه ماینونه لکه څنګه چې په ویتنام، کمبودیا او لاوس کې ختم کړل پاک کړي. هغه پروژه چې 15 اکیډمیک سکالر پرې د 2011 کال نه تر اوسه پورې په د کاسټ آف ور د جګړې بیه یا واټسن براون پوهنتون کې کار کوي. دا پروژه د جګړې لګښت، مرګ ژوبله، ټولنیز اړخ، د جګړې اغیزه پر چاپیریال او د جګړې هغه لګښتونه چې واضح نه دي څېړي. په درنښت.